د دنیا د زندگی د عارضی زندگی ده او مختصر زندگی ده. هر انسان نه دلته مرګ راځي 10 کاله 20 کاله 50 کاله څومره چې د زندگی نکلې شوی ذات نه ذات 100 کاله بیا دا انسان د دنیا نه رخصت شي. دا دنیا یو مسافر خانه ده، هر مسافر راځي خپل وخت تیری او بیا دې ځي. یو مختصر زندگی ده. د آخرت په مقابله کې د دنیا د زندگی دا ډیره مختصر ده. د دې مثال داسې دی که یو سړی چرته سمندر کې خپل غوټه دا اوبو کې دنکی او به رو باسي، نو د په دې غوټه باندې چې څومره اوبه د پاتې شي دا د دنیا د زندګۍ مثال دی او د دنیا د نعمتونو خوشاله دي. او سمندر کې چې کنيوبي دا د آخرت زندگی ده او د آخرت هغه نعمتونه او خوشاله دي. نو سړی با د دې دنیا زندګۍ نه مقصد نه جوړي، ځکه دې نه تک دا فانی ده، په دې باندې فنا راځي، انسان فانی کیږي، خپل ضرورت به پوره کوي، ول چې د انسان کم ضرورت دي هغه به پوره کوي، خو دنیا نه به مقصد نه جوړي چې دا زما د زندګۍ مقصد دی. مقصد به نه جوړي، که مقصد ته جوړي نو دا زندگی ټیک ته د واغشته، خو آخرت به ځان نه برباد. آخرت کې به بیا خالی لاس ولاړی او هغه ابد الابد او همیشه والا زندگی به خراب وي. کافران چې کم دی هغه د دنیا زندگی ته خوشاليږي. وفرحوا بالحیات الدنیا، اوی خوشاليږي په زندگی د دنیا باندې، د دنیا زندگی ته خوشالي، بس دې د پاره هر څه کوي، نه حلال ګوري نه حرام نه دروغ نه رښتیا، او هر یو سیز د دنیا د زندگی د پاره کوي چې د دنیا د زندگی وي خشي، کاغه ټیک وي او که غلط وي، که جایز وي که ناجایز وي، که حلال وي که حرام وي، هغه کار کوي. کم رب چې پیدا کړي هغه رب دغه عبادت نه کوي او د هغه رب احکامات نه مني، د دې دنیا په زندګۍ باندې خوشالي، خو آخرت به ځان لا برباد کړي. کما چې ابد الابد زندگی ده، همیشه زندگی ده، هغه به ځان لا برباد کړي. د دې دنیا د زندگی د آخرت په مقابله کې یو متاع ده، یو حقیر متاع ده، یو حقیر سیز ده. او مثال به داسې دی لکه یو سړی د سمندر اوبو کې خپل غوټه هغه دنکی او به رو باسي، نو د په دې غوټه باندې چې کمی اوبه پاتې شي دا د دنیا د زندگی مختصر زندگی ده، د دنیا د خوشاله او نعمتونه دي. او د سمندر د اوبه د په مثال د جنت او د آخرت د خوشاله او د اغي دي، یعنی د آخرت د زندگی یو اوږده زندگی ده، نه ختمیدون کې زندگی، همیشه والا زندگی چې باغ کې انسان له مرګ نه راځي. انسان به کوشش دا کوي چې د آخرت لپاره کار وکړي، د دنیا د ضرورت به هم پوره کړي، خو آخرت به د مقصد وي، دنیا به مقصد نه وي، مقصد به دنیا نه جوړي. مسلمان به دا کوشش کوي چې د آخرت لپاره د کار وکړي او مقصد به د آخرت زندگی وي.